ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي سوسایټۍ اصلاحات د سوري لاندې د سارا خان د تالیف د مخکتنې دستورې ته د ښاغلي عزیز مانیروال وینا در سره شریک کوو. رفاسي به سره خو لکه موږ ولس ته نه ځو، موږ یو بل ته مخاطب یو او هغه زاړه چوپان کې بیا جو. دا حقیقت دی، دا په ځان باندې تنقید پکار دی چې ته چاته څه منتقل نه کړې، ستا په خبره څوک پوه نه شي، نو څه کوې؟ هره ورځ موږ داسې کوو دا ریکارډ کېږي او ټولې دنیا کې، اوس خو ټولې دنیا ته مخاطب یو، خو لکه تلل غواړي پښتونولي دې ته وایي چې یو بل سره غم خالي، یو بل سره ناسته پاسته، یو بل سره جرګه کول، مرکه کول، یو بل عزت کول، یو بل درنول، ورله تلل تپوس پښتنه کلي تلویغي، دا دې نه پښتونولي جوړه ده. دا اقبال حسین افکار په دې باندې ولاړ دی. زه د ایشان مینا ځکه پېژنم چې دی موږ پښتانه لیکوال جوړ کړی و، پېښور مرکزي تنظیم دی په هغې کې داسې و چې په هغې کې هم سیکرټري و، سیکرټري نه و او سیکرټري جنرال و. دا ولې همیش خلیل صاحب الله دې روح کي، الله دې ولا اوږد ژوند ورکړي، او بیا یې رحمت شاه سایل صاحب صدر شو، ورپسې بیا ډاکټر صاحب صدر شو. خدایه افکار صاحب دا زموږ خور چې دا د کاکا خیله حسینه ګل، دا افکار صاحب چې کوم دی نو رامخېده کړې ده، ده به ورسره ډېره خواري کوله. دی د دې اهمیت او افادیت باندې پوهېده چې موږ 52% څنګه چې زما ډېر خور کلثوم صاحب وایي 52% ښځې دي، نو د دې ښځو هم حق جوړېږي. بلا ډېرې شاعرانې وې په منبرو کې پرتې دي، وې شاعرانې خو خپل شعر یې د دې شعر چا نه دی اورېدلی. بلا پکې جرنیلانې وې، بلا پکې چې کوم دی نو بلا صلاحیتونو سره هغه یې چې کوم دی نو خاورو ته وسپارلی شو. په دې وجه باندې چې مونږ د هغې له هغه عزت ونه کړو، حالانکې زمونږ بابا باچا خان بابا 100 کاله مخکې دا خبره کړې وه، په رساله یې چې وه ښځې هم په تنظیم کې اچولې. بهرحال خدای بیا زمونږ په 93 کې اسلام آباد ته رالو، سلیم خان او زه د پښتو ادبي سوسایټۍ کې ما هم په دې میټینګونو اجلاسونو کې شرکتونه کړي دي، او هم دی به داسې چاته به ګرځېده او لکه د لیونو په شان دی، د خپلې ژبې دغه دی لیونی سپېلنی دی، ساده باده دی، او داسې میپلونه هم شوي دي چې موږ چې تللي وو دلته پکې چاله خطاب ورکړی دی، نو هغه نه بیا په هغه میپل کې خفه شوی دی چې په لارې رازونو بیا مې ترې واغست هلکه ولې یې ترې واغست بس وامې غسته تېرو نو بیا چې دلته راسي بیا داسې هم شوي دي چې مونږ 2 شپې په سوات کې کړي دي، بیا د شپې راغلي یو، بیا د شپې ما باندې ختلي یو، علمزید خان دې خدای وبخښي هغه هم راسره و. زمونږ ډېر ملګرو خاورو څادرونه اغوستي دي، الله دې هغې وبخښي، او سارا خور ته او که نه خو لایق صاحب دې الله پاک وبخښي، دا دغه ته افکارو ته د زړه د کومې نه د زړه د ډډ نه مبارکي وایم، او سارا خور ته ډېره ډېره مبارک شه چې افکار صاحب دومره دا کتاب به اوس ټولې دنیا ته ورورسي په دې نوو ذرایعو باندې، او دا د ډېر ډېر کار وکړو او دا به تل پاتې شي. زه اخر کې افکار ته چې کوم دی نو د خوشحال بابا دا شعر ډالۍ کوم چې ځوانان واړه برابر نه وي په وزن، ځوانان واړه برابر نه وي په وزن، زنې من زنیني من زنیني سیر وي، د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی، که د سوات که د پکلۍ که د